یو اعتراض کیږي په منظور پښتین باندې چې یاره د دومره صفا خبرې کوي خو داسې څوک څه نه وایي او که داسې خبرې بل چا وکړي نو هغه به بیا لاپته شوی یا به سر ورک شوی داسې ولې ده نو قصه داسې ده که نه چې منظور پښتین یو خو دا خبره چې څه خبره کوي هغه عیني خبره کوي د عین د چوکاټ لاندې کوي د هغې یو خو هغه ته دا اډوانټیج ده بل هغه چې کومه خبره کوي نو په جذباتو کې نه کوي ډېر په سنجیدګۍ سره کوي صحیح ده د دې نه علاوه د پاکستان آئین موږ ته اجازه راکړې ده د فریډم اف سپیچ آرټیکل 19 موږ ته موږ د خپل خیالاتو اظهار کولی شو دا موږ ته ازادي ده موږ ته د ویلو ازادي ده اوس دویمه خبر دا ده چې منظور پښتین یو عام سړی نه دی هغه داسې نه دی لکه څنګه چې زه یم یا څنګه چې نور خلک دي هغه د هغه شاته ډېر لوی خلک ولاړ دي او منظور پښتین ته لاس اچول دا ډایرکټلی دغه خلکو ته لاس اچول دي ته چې په کروڑاو یا لکونو خلکو ته لاس اچول دي لپاره ډېر لوی زور پکار دی بل خبر ده چې منظور پښتین انټرنیشنلی ریکګنایزد دی هغه پیژندل شوی نوم دی په ټوله دنیا کې خلک پیژني او هغه ته چې معمولی څه مسله راځي نو هغه په انټرنیشنل میډیا باندې بریکینګ نیوز پاکستان کې میډیا هغه ته هیڅ کوریج نه ورکوي خو په عالمي میډیا چې دا هغه ته ډیر زیات کوریج ورکوي او بالکل چې کله مسله راغلی ده نو هغه بیا ډیر زیات هایلایټ شوی ده نو دا هغې وجې نه بیا د عالمي د انساني حقونو کوم تنظیمونه چې د هغوی په پاکستان باندې یا په دغه خلکو باندې فشار راولي پرشر پرې راولي دغې وجې نه هغوی داسې نشي کولی چې ډایرکټ منظور ته لاس واچوي د دې نه علاوه د ټول نه اهم خبره زما په خیال چې دا هغه دا ده چې هېڅوک به هم نه غواړي چې د پاکستان سره دښمني وکړي منظور پښتین ته لاس اچول د دې ملک سره دښمني کول دي هغې وجه دا ده چې په دې ملک کې داسې خلک دي چې هغه په منظور پښتین باندې سر ورکوي که منظور پښتین د څه وویلی شو نو دا په ملک کې انتشار پیدا کول دي ځکه چې پښتانه خو هسې جذباتیان دي او بیا یو داسې کس چې هغو پې سر ورکوي هغو پې ډېر زیات مین دي او دې تاسو هر سړي ته اندازه ده چې څومره خلک پې مین دي نو چې هغه ته څه وویلی شي نو نقصان به بیا د ټول ملک دی نو زما په خیال څوک به ونه غواړي چې د ملک سره دښمني وکړي هغوی به دا کوشش کوي چې بل څوک هم د منظور ته څه ونه وایي ځکه چې بل څوک ورته هم څه ووایي نو خلک به ډایرکټ په دوی وته چوتوي الزام به په دوی لګي او دا به زما په خیال چې ډېره ګرانه شي بیا دوی دپاره حالات کنټرول کول یا د انتشار ختمول نو دغه یو څو وجوهات دي چې په دې باندې منظور پښتین ته داسې ډایرکټ لاس اچول یا داسې څه ویل لږ مشکل دي اوس کیدای شي زه غلط هم یم ما ته دا خو زه خپل ذهن خبره کوم کیدای شي داسې وي هم نو خو کومه چې ما ته ښکاري نو دغه یو انټرنیشنل میډیا ده بل د منظور سنجیدګي ده درېیمه د هغه سره شاته ولاړ خلک دي او څلورمه چې د دې ملک واکداران هغوی به چېرته هم دا ونه غواړي چې د پاکستان سره دښمني وکړي یا د ملک مات کړي یا دلته انتشار پیدا کړي